کال 1909 په ایران کې اسلامي انقلاب راځي چې د هغې مشري آیت الله خمیني کوله. کال لا تیر نه وي چې په کال 1980 کې د ایران د عراق سره جنگ شروع کیږي. دا یو اوږد جنگ تر 8 کالو پورې ځي او په دغه ټایم کې آیت الله خمیني رالیږي او د ایران میندو ته دا اعلان کوي چې موږ د 10 میلیون ځوانانو یو طاقتور فوج راغلو. اوس د ځوانانو فوج دپاره ځوانانو ضرورت دي او میندو له پکار وي چې هغه بچي وزیږوي او په بچو کې سړي وزیږوي. د دې لپاره د اسلامیک لیټریچر نه پیدا اخیستی کیږي، د ټي وي شیشه او پروګرامونه یوز کیږي، د ریډیو غږ کې د بچو راوړو فضایل بیانېږي او داسې د دې لپاره ډاکومنټریز او فلمونه جدا رغېږي. همدغه کمپاین و چې د ایران آبادي لکه د راکټ اسمان ته خیږي. په دغه جنګ کې دې دښمن له ماتې ورکړي یا نه ورکړي، خو دښمن د دې کورونو ته رادننه شوی وي او د دې غټ دښمن همدغه آبادي وي. بیا دغه اسلامي ریاست رالېږي او د خپلې پالیسۍ نه یوټن اخلي. کومو میندو ته چې دي د ډیرو بچو راوړلو فضایل بیانول، هغو ته اوس وایي چې د 12مه پورې به سبق وایي. کله چې هم یو هلک او جینۍ تر 12م سبق وایي، د هغو عمر 18 ته رارسېدلی وي. یعنې په ایران کې انډایرکټلي د 18 کالو نه مخکې واده باندې بین ولګو. بیا د دې سره هغو د 15 کالو نه چې کومې جنکۍ عمر زیاتېږي هغې ته وایي چې یا تاسو ته خطر ده یا تاسو بچو ته خطر ده، نو بچي مه راوړئ. د 12مه پورې چې کله هم جنکۍ ځي هغو ته دا ویلی کېږي چې تاسو روزګار کوئ، خپلې پیسې په خپله ګټئ. نو کله هم چې یو مور دومره مصروفه شي هغه بچي له وخت نشي ورکولی، هغه ډېر بچي نه راوړي. نو داسې یو ریاست رالیږي چې ورته وایي بچي ډېر راوړئ، بیا ورته وایي چې نه موږ غلط نه وو خو تاسو اوس خیر مه راوړئ. دغې فن ته زموږ خلک په کم نظر ګوري. موږ تر اوسه پورې یوټن ولې نه دی اخیستی؟ موږ ته څومره دروغ ویلی کېږي او څومره رښتیا ویلی کېږي. راځئ په ویډیو کې مخې ته خپل غم جاړو. मुल्क की आबादी 24 करोड़ 95 लाख 66,743 हो गई है. Any time you watch this, almost 1,200 people will have been added to our population. Worries about overpopulation are back. زمونږ د مولانو د خولې نه خو به دا تاسو اورېدلي وي چې ډېر ودونه او بیا د هغې نه ډېر بچي پیدا کول دا د وخت ضرورت دی چې امت سیوا شي او بیا یو ورځ راشي چې اسلام په ټوله دنیا باندې غالب شي. خو که په بل اړخ باندې موږ اسرائیل ته وګورو، د هغو آبادي اوس هم د 1 کروړ نه کمه ده. دا وخت پښتانه چې دي صرف پښتانه تر 15 کروړو پورې دي. موږ پښتانه د ځان نه ماشې او میږی نشو شړلی. اسرائیل دي په دومره کم تعداد کې هغو په ټوله دنیا باندې قبضه اچولې ده. د دنیا غټې کمپنیانې هلته روانې دي او هغو ته وایي چې دا وخت له ټیکس دا وخت له به دا خو زما د کاروبار خیال ساته. ولې هلته میندې چې دي هغه جینیس پیدا کوي، قابل ترین خلک د دنیا پیدا کوي. نو هیڅکله هم تعداد داسې نشي کولی چې هغه دومره زیات شي او هغه په دنیا باندې حکمراني وکړي. دنیا آباده په جینیس خلکو ده، په قابل ترین خلکو ده چې هغه هنر لري، په ټکنالوژۍ باندې پوهوي. اوس زموږ مولان د دې کرښې نه اخوا ولې نه وړي؟ د دې کې د هغو څه مقصدونه دي؟ د دې ویډیو په آخر کې لږ ټچ هغې له هم ورکوو. خو راځئ د ټولې دنیا آبادي ګورو چې ولې موږ په 5م نمبر یو. زموږ نه چې کوم 4 مخکې دي د هغو مالي حیثیت څه دی، ژوند یې څنګه دی. دا وخت د ټولو نه زیاته آبادي د چین ده. که زه تاسو ته په اسانو الفاظو باندې ووایم که د ټولې دنیا نه موږ 100 کسان راټول کړو او نو په دې کې به 20 کسان د چاینا وي، یعنې د دنیا 20% آبادي صرف او صرف د چین ده. دا د هغې باوجود چې په کال 1909 کې چې کله په ایران کې اسلامي انقلاب راتلو، چاینیز ناسو او ون چایلډ پالیسي راوسته. ون چایلډ پالیسي هغه پالیسي وه چې په دې کې مور پلار ته د یو ماشوم د زیږولو اجازت و. د دې نه زیات بچي که چا راوړي دي هغه حکومت په زور اخیستي دي. که به ورته پته لګېدلې ده چې ښځه حامله شوې ده نو د هغې په ګېډه کې دننه ماشوم وژلی دی او هغې ته په انګلیش کې ابورشن وایي. داسې دغه خلک یې د هغې سکیمونو نه محرومه کړي، یعنې د حکومت د طرف نه دوايانې، هیلث یا تعلیم یا کورونه ورکول. خو که چا په دې باندې عمل کړی هغو له سرکاري نوکري ورکول، سرکاري ځای یعنې رهایش ورکول، سرکاري صحت او بیا تعلیم د هغو بچو له ورکول. دا هر سره په یو نظام کې رانغاړل او دا خلک په ترتیب کول. د هغې سیله دا وشوه چې نن چاینا 20 ټریلیون GDP لري او یعنې دا په دنیا کې دویم مالداره ترین ملک دی. په چین پسې بیا دویم نمبر د انډیا دی. خو که دا
دا ویډیو تاسو شپږ میاشتې یا کال بعد ګورئ نو کېدای شي چې د انډیا آبادي د چین نه زیاته شوې وي. داسې په کال 1978 کې انډیا په اول ځل باندې د آبادۍ د کنټرول کولو لپاره اقدامات کوي چونکې دی پکې ناکامه کیږي او داسې د هر پروګرام نوم بدلیږي را بدلیږي خو په اخر کې نېشنل هیلث پروګرام کوم ته چې موږ په پاکستان کې BHU وایو بیسیک هیلث یونټ. اوس د دې دوانو کار یو شانت دی. یو سنټر وي په هغه کې هیلث ورکران کار کوي. هغه کار دا وی چې هغه خلکو کرزي ویزټ کوي او الته د مور او د ماشوم او چیک اپ کوي د هغه د خوراک او د دې خیال ساتي. هغه ته ټول ویکسین ورکول کیږي. زمونږ په پاکستان کې د نوي نسل کې دا وراچول شوی دا چې صرف او صرف د دې کار پولیو قطري ورکول دي. دا سینه ده. دغه خلک چې د دې کار دا دی چې بیسیک هیلث په تاسو ته پرووایډ کوي. د دې سره سره د مور ایجوکیټ کوي یعنی مور ته تعلیم ورکوي چې خپل بچي به څنګه ساتي د به څنګه رالوي د ته به پي څنګه ورکوي د چې جاړي سبا کوي بل بچي کې به څومره وخت بکې او د بل د بچي د وقفې لپاره څه پکار وي کنټراسپټیک څه شي وي کومې دوايانې به تخوري او دا یو ماشوم او د بل ماشوم په منځ کې به څومره فرق وي. دغه تعلیم په پاکستان کې خو د دې استقبال په ډزو کېږي. ډېر پولیو ورکر وجل شوي دي. دغه پولیو ورکر نه دي هیلث ورکر دي خو په انډیا کې د دې ډېر غټ رول دی او د دې په آبادۍ کې خاطرخوا کمی راوستې ده ځکه خو دې د خپلې آبادۍ نه دومره پیدا واغسته چې نن 3.7 ټریلیون GDP ده یعنی په دنیا کې 5م نمبر مالداره ترین ملک دی. پاکستانیان په ځمکه اوبه نه مومي او انډیا روانه د سپوږمۍ ته هلته اوبه تلاش کوي. که تاسو د سپوږمۍ ته وګورئ د دې دا یو سیټ چې دی دا خو نور ته مخامخ دی موږ ته ښکاري دا یو کم 60% دی خو په 40% باندې څه دي د دې هیڅ چاته پته نشته او انډیا د دې لپاره بار بار کوشش کوي چې لاړ شي وګوري. د دې لپاره دی چندریان 3 لیږي سپوږمۍ ته چې په 30 اگست پرسي. الله دې وکړي چې په خیر خدمت ورسي چې کله هم زه دا ویډیو اپلوډ کوم شاید چې د رسیدلی وي. داسې د آبادۍ په لحاظ په 3م نمبر امریکا ده. د امریکې غټ آمدن چې دی هغه اسلحه په دور دنیا باندې خرڅوي یعنی دوه خلک په جنگ ورولي بیا په هغو اسلحې خرڅوي او د هغې نه د هغې ځي معدنیات راوړل دا د دې غټ کاروبار دی خو د ټولو نه غټې انډسټریل او برانډ چې دي هغه هم په امریکا کې دي. نو د خبرې مقصد دا دی چې کوم ځای آبادي زیاتیږي د هغې ځای کې اکانومي هم چې دا هغه ګروت کوي. داسې امریکا د دنیا د ټولو نه مالداره ملک دی او GDP د 15.4 ټریلیون ډالره. په 4م نمبر باندې راځي انډونیشیا. دا یو مسلمان ملک دی خو دلته د ښځو حقوق او ښځو ته دومره شعور او تعلیم ورکړی کیږي چې هغه د نارینه‌و سره راشي او شانه به شانه ودرېږي. دلته د دنیا خلک راځي او په ارزانه ورته مزدور میلاویږي. هغو دلته کمپنیانې لګوي او هغه راځي دلته کاروبار کوي او دا د جزیرو ملک هم دی. نو د دنیا چې کومې لارې تېرې شوي دي په سمندر کې د هغې نه هم دې ته ډېر آمدن راځي. داسې دا په دنیا کې په 14م نمبر باندې مالداره ترین ملک دی او دا وخت 1.7 ټریلیون ډالر GDP دا لري. بیا په 5م نمبر باندې راځي پاکستان. خو که موږ د چین او د انډیا آبادي رايوځای کړو نو دا 38% د ټولې دنیا آبادي ده. داسې د پاکستان سره ځمکه کمه ده او خلک پرې زیات آباد دي نو ځکه دې ته ښه صحت خوراک بجلي ګیس نه میلاویږي. خو دلته مین رول چې دی هغه د مولوي صاحب دی. هغه سړو ته دغه وایي چې 4 ودونه او ښځو ته وایي ډېر زیات بچي راوړئ. رزق الله ورکوي. کلو وشربو من رزق الله وسکئ وخورئ د رزق د الله تعالی نه. خو دا مولوي صاحب نه په خپله پوهه دی او نه په بل څوک پوهه دی چې موږ پوهه کړي چې الله پاک موږ له رزق دلته راکړی دی خو موږ یې حاصلولی نه شو. موږ پرې د خپلو بچو ګېډې نه شو مړولی. اسان مثال به زه تاسو له د شنګلې درکړم. د شنګلې پیداوار د بجلۍ چې دی هغه 2.8 میګا واټه بجلۍ ده خو د شنګلې خپل ضرورت چې دی صرف او صرف 15 میګا واټه ده. نو که شنګلې ته د هغو هغه حق میلاو شي کومه بجلي چې دی په خپله راغی نو د دې ماشومانان چې دي هغه به د رادمخیل ته او نور ځایونو ته نه ځي کوم چې د کویلې په کان کې دي. اوس که د کویلې کان مزدوري ښه وی او خلکو ډېرې پیسې هلته ورکولی نو د شنګلې خلک په دومره در په در نه خو ولې د هغو سره روزګار نشته. خپله بجلۍ چې ده 315 کیلومتره لرې په ملتان کې استعمالیږي خو دوی ته نشته. نو خپل رزق چې دی هغه الله درکړی دغه حاصلول په موږ فرض دي. د بونیر خلکو ته که د دغې بجلۍ نه لږه ورکړی شي نو د بونیر خلک په خپله ګټه په کراچۍ کې او په سیالکوټ کې نه ټاکوي چې د هغې نه ماربل وکاږي. داسې د سوات ځنګلات کټ کېږي خو موږ د هغې نه خبرېږو. نو مولایي صاحب خو خپل کار وکړو. هغه یو ارزانه ترین مزدور پیدا کړو چې کم خلک بهر ته وتی شو هغه په ډېرو کمو پیسو باندې بهر مزدوریانې کوي. خو چې کوم په پاکستان کې دننه پاتې شو هغه بیا په پنجاب کې لګیا دی. د خپل رزق باوجود لګیا دی بل رزق ګټي چاله چوکیداري کوي خو په خپل رزق نشي حاصلولی. بله خبره دا ده د پاکستان تعلیمي نظام چې دی چې کله هم تاسو ماشوم پیدا کوي جنکو تاسو په دې باندې سوچ وکړئ نو تاسو به 4 قسمه حالاتو نه تېرېږئ. که ستاسو وس نه رسېدو تاسو خپل بچي ته خوراک څښاک او جامه پیزار نشو ورکولی نو ستاسو سره یو آپشن
انسان دی چې په حیا عزت کې او نوم یې پاتې شي او بیا په فخر سره وایي چې ما خپل بچی د الله دین ته وقف کړی، تاسو به مدرسو ته ورکوئ. دغه مدرسو لا بیا په طریقه باندې فنډینګ کیږي. دته امریکا هم فند ورکوي، دته سعودي هم ورکوي او دته پاکستان هم ورکوي. غټ ثبوت دا دی چې په کال 2019 کې د عمران خان حکومت حقانی مدرسې له 1.8 میلیون ډالر ورکړي. بیا په ورپسې کال په کال 2018 کې 1.7 میلیون ډالر بیا د مدرسې ته میلاو شوي دي. نو د غټو مدرسو ته غټ فندونه راځي. کومې وړې مدرسې دي د هغو ماشومانان په کورونو ګرځي او وظیفې او خیر ټولې. نو رزق چې دی هغه بیا دغه زګون نه راځي. خو دغه ماشوم چې دی دا بیا یو سیاسي ورکر هم دی، بیا فضل الرحمن لوټ هم غواړي، په منبر ولا هم ناسوي او ټول سیاسي کارونه هم کوي. د دې نه بیا ریاست نور پیدا هم اخلي که څوک یې وډه زو کوچا باندې ټوپک راوغستو چې کم ځای د دې خلکو ضرورت راځي. ولې هغه د دې ټولې معاشرې نه جدا هغه رالوي کي. دا هغه په ذهن کې هغه څه ورواچي چې هغه بیا په هر څه باندې ناپوهه وي او هغه چې څه کول غواړي د الله دپاره کوي او هم د دغه مدرسې او د دغه برین واش دپاره کوي. نو هیڅ کله داسې مه کوئ چې دومره بچي پیدا کړئ چې بیا رزق نشئ ورکولی. ورپسې سرکاري سکولونه دي، که تاسو رزق ورکولی شئ خو جامه پیزار او د سکول کتابونه نشئ اخیستی، بیا به سرکاري سکول ته ځي. ورپسې که تاسو لږ ډېر ښه وئ سعودي دوبۍ ته ووتئ نو بیا به یو ماشوم په پرایویټ سکول کې سبق وایي او د هغې نه وروست چې د چا سره مال هم دی او خپل بچي ته ښه تعلیم ورکولی شي نو هغه ایلیټ کلاس پرایویټ سکولونه دي چې ډېر غټ فیسونه لري. بیا د هغو په منټل فزیکل هیلث باندې ډېر خیال کېږي. څوک سویمینګ پول کوي، څوک کرکټ کوي، د هغې سره سبق هم وایي. بهر ملکونو ته ټورونه هم دي او هغه ایلیټ کلاس چې دی هغه بیا دا نور چې دی داسې په خپله قبضه کې اخلي او د دې په ارزانه طریقه باندې مزدوري کېږي. نو رزق موږ له خدای راکړی دی، داسې نه ده چې نه یې دی راکړی. مولوي صاحب نیمه خبره کوي خو نیم نه کوي. اوس که د خیبر پښتونخوا بجلۍ هغو ته میلاو شوه او دلته بجلۍ یې دلته به روزګار ډېر زیات شي. اوس پښتونخوا چې دا د 10 ارب نه زیات یونټه بجلۍ راغی خو د دې په کار څومره ده 10 اربه یونټه. ولې موږ ته نشته؟ ځکه چې دا ټوله پنجاب ته روانه ده. داسې که ګیس دی 450 MMCPD ګیس چې دی دا پښتونخوا هره ورځ رغوي خو د دې په کار څومره دی 200. نو 250 موږ زیات راغو خو زموږ په کورونو کې ګیس نشته. بیا زموږ انډسټریانې خو ټولې د دې زنتلې دي او بیا زموږ سره لوبه څنګه کېږي. وایي د پنجاب آبادي چې ده 114 میلیونه ده، دا د ټولو نه زیاته ده. هلته پښتنو میندې ځانونه وشنډول 112 بچي راوړي. آبادي بیا هم د پنجابیانو زیاتېږي چې د هغو هلته 1 یا 2 بچی وي. ورپسې وایي د سیند آبادي د ټولو نه زیاته ده 250 میلیونه. بیا په 3م نمبر باندې موږ راځو نو هغه یو کم 40 میلیونه زموږ په دې اعداد و شمار کې لیکلي ده. او په وسایلو کې د ټولو نه زیات مالداره ترینه او غریب ترینه بلوچستان چې دی د هغو آبادي 19 میلیونه لیکلي ده. نو کم ځای کې چې زیات خلک وي او ګټه وټه مو شریکه وي نو ځایي خبره ده چې ستا پیسې به ځي هلته. نو داسې نه ده چې موږ له خدای رزق نه دی راکړی، دا ډېره غني ځمکه ده خو موږ سره داسې پلانینګ نشته چې خپل رزق حاصل. نو چې نشته بیا ولې نه چې موږ په خپل ځان باندې کنټرول راولو. موږ هغه کارونه وکړو کوم چې نوره نړۍ او مسلمان ملکونه کوي، ایران شو، سعودي شو، دا ټول فیملی پلانینګ کوي. بچي په وخت راوړي. اوس چې کوم ځای بچي کم دي او آبادي کمه ده هغو ته وایي زیات راوړي، چې کوم ځای زیاته هلته وایي کمه راوړئ. اوس د دې نه بعد چې څوک بچي راوړي هغو کې به لږ ډېر شعور وي، موبایل دی، تعلیم یې لږ ډېر شته. نو دې څیزونو ته سوچ وکړئ چې ستاسو رزق څومره دی. که تاسو ته مولا وایي چې ښځه د ځان سره برکت راوړي او رزق راوړي، دا خبره غلطه ده. ولې داسې ATM مشین خو نه دی. ته به راځې دلته به پلانینګ کې، که کولی شي وکړه، که نه شي کولی مه کوه، ضرورت دې نشته. او بیا به هغې ماشوم له خوراک څښاک هر سره ورکړې. نو چې څومره آبادي زیاتېږي دلته ضرورتونه زیاتېږي او هر سره موږ ته کمیږي. نو کوم ینګ جنریشن چې اوس ودونه کوي په تاسو کې شعور شته. مولای صاحب هېڅکله هم دې ته پرې نه دی، تپوس دې وکړئ. اوس د پنجاب یا د پاکستان نه بهر چې کوم مولان دي هغو ته وایي چې رزق الله ورکوي. آیا د رزق نه مرګ شته؟ نو بهر ملکونو تاسو ته وایي چې د رزق نه مرګ شته. الله پاک به د رزق میخ په تا راولي. نو هغه انډایرکټلی او ډایرکټلی تا ته وایي چې یاره د خپل سازر سره به څه میخ پیخ غځې که نه ستا مرګ د رزق نه هم کیدای شي. خو چې دلته پښتونخوا کې ته راشي دلته مولا وایي چې رزق الله ورکوي، په دې کې به دویم کوېسچن نه ته یې راوړه، تپوس به نه کوې. نو تاسو تپوس دې وکړئ چې یاره پلانکې مولا خدا وایي. هلته خو خلک پلانینګ کوي. په ایران کې شته، په انډونیشیا کې شته، په ترکیې کې شته. ټوله اسلامي نړۍ خپل ضرورت ته ګوري او بچي راوړي. موږ ولې داسې روان یو؟ نو هېڅکله هم داسې سترګې مه پټوئ، خپل پلانینګ وکړئ. بل د دې منډې نه راوځئ چې مشران راته وایي چې یاره بچي دې رانوړو، هله یو بچی دې دی، هله میراث شوې. نه، مصیبت دا دی چې د چا 2 لوریانې دي هغه دریم د زوی راوړو کوشش کوي. او چې کم 2 هلکان لري د هغو خواهش دا دی چې موږ ته د خدای لور راکړي او کوشش هغې له کوي. نو دنیا په خواهشاتو نه چلیږي، خپل پلانینګ کوئ. اوس دلته به د خلکو 1,000 روپۍ تنخوا وي، 2 به یې هلکان نه وړي وي، ښه به تعلیم یافته وي، په سکول کې به استاد وړو ته به سبق وایي. خو وایي به څه؟ ویل الله دعا کوو چې الله لور راکړي، لور مې خواهش دی. نو دا د تعلیم یافته ځوانانو سوچ دی چې 2 هلکان
بچیان مې شوي دي خو اوس به کوشش کوم چې دریم جینۍ راوړم. نو په دې باندې زندګي نه تېرېږي. تاسو سوچ وکړئ په 1,000 روپۍ کې یو کس ځان نشي ساتلی. او داسې زموږ د ټول پاکستان یو سروې دی په هغې کې 80% خلک کار نه کوي. پنجاب کې ښځه خاوند ټول کار کوي، سیند کې هم کوي، مهاجرې هم کوي. دا ټول خلک ټول په شریکه لګیا دي خپل کور ساتي. پښتنو ته چې راشي نو زموږ آبادۍ حصه چې دا یو 50 یا 52% دا ښځې دي. هغه تی 60% هغو کار نه کوي. بیا تی مشران او کشران لرکه. نو تاسو په دې خپل چاپیرچل کې وګورئ په کور کې به 10 او 15 تنه کورمۍ او د هغې کفالت به یو کس کوي. نو چې کار هم نه کوي بچي شي راوړي. نو چې یو کس 14 تنه ساتي دا 2 طرفو شي، دا یوازې شي یا 3 کسان شي، د دې ژوند به څنګه وي؟ څومره شایانشان ژوند به تېروي. بیا عمرې له هم ښځه خاوند او بچی لړ شي، دوبۍ ته پکې هم لړ شي، په کلي کې هم وګرځئ. نو ښه پر امنه ژوند او پر سکونه ژوند به تېروئ. د دې نه بعد چې تاسو څومره هم بچي پیدا کوئ هغه تاسو د ګندګۍ له پیدا کوئ. تاسو خپلو کوڅو کې وګورئ، روډونو ته وګورئ، بیماریانې زیاتې شوي دي. نو هېڅکله 6 او 7 بچي هسپتالونو نه مه پیدا کوئ چې بیا تاسو هغو ته نه خوراک ورکولی شئ، نه صحت خیال ساتلی شئ، نه هسپتال ته وړی شئ او نه ورته تعلیم ورکولی شئ. نو ستاسو کورونو ته چې کوم زنانه راځي هغوی ته د پولیو ورکرانو نومونه ورکړی شوي دي، هغو وژلی کېږي. په دغه څیز نن زه ورسېدم کله چې ما د انډیا هیلث سیسټم ولیدو. نو دغه خلک چې دی هغو ته خو زه سلوټ کوم چې ستاسو دومره لوی کار دی خو موږ پرې پوهېږو. نو د دې سره سره ملا که 6 ودونه کوي او که 10 ودونه کوي، تاسو په پلین باندې خپل کار روان کوي او خپل خلکو ته خوشحاله او صحتمنده ژوند ورکوي. پرېږدئ چې دوی دا وظیفې غواړي حلواګانې خوري، خو تپوس تاسو حق دی او تاسو دې تپوس کولی شئ چې رزق الله ورکوي خو څنګه یې ورکوي. خپل خیال ساتئ، د خپل 1 یا 2 بچو خیال وساتئ، صحتمنده ژوند وکړئ، پرسکونه ژوند وکړئ او پر روانه ویډیو کې بیا میلاویږو. د الله په امان.